دویمه خبره مخکې ما په دې باندې کړې وه، هغه د قضا منځونو متعلق ده. نو لږه په هغې درته رڼا اچوم او په دې مسله باندې تاسو ځان مکمل پوه کړي چې مونږ او تاسو باندې مونځ الله تعالی فرض کړی دی، روژه فرض ده، زکات فرض دی، حج فرض دی، دا څونه احکامات چې دي دا په مونږ او تاسو فرض دي. نو هر انسان به په خپل ټیم کې دا ټول عبادات کوي. که چېرته دا یې ونه کړ او د ده نه قضا شو، په څه وجه ترې نه پاتې شو، نو دی ګناهګار دی. ګناه ترې نه وشوه، د ګناه نه به توبه وباسي او د هغې قضا به راګرځوي. که یو سړي نه روژه دا د رمضان میاشت ده، که د یو روژه ونه نیوه، که دوې ونه نیوي، که درې ونه نیوي، د عذر د وجې نه، کفارې نه بغیر او عذر د وجې نه که روژه لاړه، نو دی به دومره روژې بیا په بله میاشت کې رانیسي. که یو سړي باندې حج فرض دی او حج یې ونه کړ، نو حج به آینده کال نه څه کوي، بیا به کوي. دا کرنګي زکات نه دی ورکړی، د یو کال نه دی ورکړی، د دوه نه دی ورکړی، د دریو نه دی ورکړی، د څو کالو زکات چې په ده پاتې دی غاړه بیا اله خلاصېږي چې د ټولو کالونو زکات څه کړي، ورکړي. دا کرنګ محترمو چې کله یو مسلمان نه منځونه قضا شي، منځونه نو منځونه به دې راګرځوي چې څو منځونه د ده نه قضا شوي، اب کومره منځونه د ده په ذمه باندې پراته دي. که لس منځونه دي، که شل دي، که دېرش دي، څو منځونه چې د نه قضا شوي دي، دا خبره یاد ساتئ. په توبه ویستلو سره منځ نه معاف کېږي، منځ نه معاف کېږي. توبه سړی وباسي، یا الله ما نه منځونه قضا شوي دي، خدایه زما توبه به دې خدای قبوله کړي، خو منځ نه معاف کېږي. ښه په دې توبې سره به څه کېږي، توبې سره به ستا هغه ګناه معاف شي، کومې ګناه چې تا ته د منځ د تاخیر د وجې نه او د قضا د وجې نه په تا راذمه شوې وه. نور منځ دې په ذمه اکرنګ پروت دی، اکرنګ څه شی دی، پروت دی. منځ ګورې ختمېږي نه. ښه نو دې وجې نه ټول عمر د غیرو دا کوشش کړی دی چې مسلمانان یو جعلي دین ته راولي، یو مصنوعي دین ته راولي، چې هغې کې صرف مصنوعي دین وي، جعلي دین وي او شو شا پکې وي او مسلمان دوکه کی او دې په غټ نقصان کې واچي. نو د غیرو یو طریقه دا هم ده چې هلکه کله رمضان راغی، رمضان کې اخیري چې کومه جمعه ده، په هغې باندې به اذان او اقامت سره پنځه منځونه وکړي، او چې پنځه منځونه دې وکړل ستا غاړه خلاصه شوه او بس د اویو کالو منځونه درته الله څه کړل، معاف. ښه اسانه ده. ښه په خبره پیش او څوک وي د ټول عمر منځونه درته الله څه کوي، معاف کوي. هلکه دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ دا اصل کې ما درته مخکې جمعو کې ویلو چې دا دشمنان د اسلام په دې کتابونو کې د ځانه څه خبرې ورننه باسي، نسبتو کې دا فلاني عالم ویلی دي، نسبتو کې دا صحابي ویلی دي، نسبتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، یاره دا د حضور حدیث دی. نو دا کرم د اسلام دشمنانو یو حدیث د ځانه جوړ کړی او هغې کې دا لیکلی دي چې کله یو انسان نه منځونه ډېر زیات قضا شي او په رمضان مبارک کې د روژې په میاشت کې په اخیري جمعه کې دې څلور رکعاته منځ کې او دغه طریقې سره وکړي، نو د اویو کالو منځونه الله پاک څه کوي، معاف کوي. بس منځونه ته نه لاړ. نو الحمدلله ما تا ته مخکې ویلو چې اسلام کې الله پاک د اسلام د حفاظت دپاره علما پیدا کړي دي. هغې دا چاڼ کوي، چاڼ ښه، او چې کومه خبره په اسلام کې نه وي د هغې رد کوي. نو ملا علي قاري رحمت الله علیه، امام شوکانی رحمت الله علیه، امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه، دې ټولو په خپلو کتابونو کې په دې خبره باندې رد وکړ او وی فرمایل چې دا چا د ځانه جوړ کړی دی، دا د اسلام دشمنان دي. دا خبره باندې پوي د اسلام دشمنان دا کار کړی. اسلام کې داسې حدیث نشته ښه چې څلور رکعاته مونځ وکړي په آخري روژه کې او آخري جمعه کې او الله به ستا د اویو کالو یا د ټول عمر منځونه معاف کړي. اسلام کې داسې حدیث نشته. خبره باندې زما رسئ، دا اسلام کې نشته. اسلام کې څه دي؟ اسلام کې دا دي، حدیث د بخاري ما تلاوت کړ. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان نه منځ قضا شو، د خوب د وجې نه اوده شو او نسیحه یا منځ نه هیر شو،
نو حضور فرمایي فلیصلیها اذا ذکرها چې کله دته د مونځ را یاد شو د مونځ دی بیا سکی ادا کی او حضور فرمایي لا کفاره لها الا ذلک د مونځ د قضایه بل کفاره نشته مگر دا چې قضایه رو ګرځي بس دا د بخاری روایت دی او حضور علیه السلام په غزوه خندق د حضور صلی الله علیه وسلم نه سلور منځونه قضا شو ولې دغه طرف نه دشمنانو گزارونه کول موقع نه ملاوي ده نو حضور علیه السلام چې کله جنگ ختم شو نو اذان شو اقامت شو او سلور وړه منځونه په جبه سره قضا راو ګرځول یو دویم نمبر یو غزا کې نبی علیہ السلام واپسی کوي جهاد نه واپس راځي او دا چې نیمه شپه و د پښمنۍ ټیم حضور علیہ السلام صحابه ته ویل آرام وکي او بلال ته ویل بلاله ته خیال ساته چې مونږ وخت شي بیا موږ را پاسو نو حضرت بلال نو د اوخ شکمه کجاوه هغه ته ډډش د حضور هم سترګې ورغې صحابه کرام هم ودشو او حضرت بلال هم ودشو تر دې پورې چې نور راوخته د نور ګرمه سره صحابه او حضور علیه السلام راویښ شو اول حضور راویښ شو د نور په ګرمه باندې سحر موږ قضا شو وی بلاله دا د سوکل دا ته مانو ویل چې مونږ بیا را پاس ویجی نو کوم رب چې تاسو د کړي غرب زم سکما ما باندې خوب راغی بس اختیار کینون وی خزا دې زنه پاسي اعوذ بالله او ویل دا دلته کې د شیطان اثر دی دا چې مخ کې لګلاړل الته بیا د سونه ارس برابر کړ اذان اقامت او شو په جمع سره موسک راو ګرځو نو دغه دوه واقعیات په اسلام کې تاریخ اسلام کې دا شوي دي چې صحابونو حضور نه موږ قضا شوی دی یا د جهاد د وجنه یا د چا د وجنه د خوم د وجنه بیا په جمع را ګرځولې دی نو دا یو واقعه وا د دینه علاوه چې کله محترم موږ د انسان نه قضا شي نو موږ قضا هی دا ګناه ده څه شي ده وای څه شي ده ګناه ده چې موږ قضا کول ګناه شو علما فرمایي زمو فقهاو لیکلي دي موږ با که په جمعات کې وي او که په کور کې وي د چا په مخ کې به راګرځې نه د چا په مخ کې به واپس ولی کته مثلا داسې ټیم کې مونږ کې قضا راګرځې چې هغه وخت د مونږ نه دی خلک به تا نه پوښتنه کوي دا څه کې ته به ورته یاره ما نه مونځ قضا شو د هغې قضا راوړم نو مونځ قضا کول ګناه ده ګناه دې ښکاره کړه نو ګناه ښکاره کول حرام دي څه شی دي حرام دي فقهای کرامو لیکلي دي ښه زه درته وایم زمونږ فقهای کرامو لیکلي دي فقها لیکي امام حسکفی رحمت الله علیه صاحب د در مختار اب خپل کتاب کې لیکي ويكره قضاؤها في المسجد لأن التاخير معصيه فلا يظهرها وی د منځ قضا په جمعات کې روړل مکروه دي څه شي دي منځ قضا روړل په جمعات کې څه دي مکروه دي ولی وی لأن تاخيرها معصيه زکه چې د منځ رستقول معصیتن دا ګناه د ګناه او ګناه په جمعات کې ښکارا نه کی مخکې بیا فرمای صاحب د رد المختار امام شامی فرمای ويظهر من تعلیلها ان المکروه قضاؤها مع الاطلاع عليها ولو في غیر المسجد امام شامی فرمای که منځ قضا ته په جمعات کې نه وروړي کور کې وروړي دکان کې وروړي بیٹک اجره کې وروړي په بل ځای کې وروړي خو خلک دی ویني بیا مکروه ده بیا څه شي ده مکروه ده او څنګه مکروه ده دا ځان سره نوٹ کی ښا امام حسکفی فرمایي وينبغي الا يطلع غيره على قضائه لان التاخير معصيه بیا دې فرمایي قلت والظاهر ان هنا ينبغي ها هنا للوجوب وان الكراهه التحريميه امام شامی فرمای مکروه والے یو مکروه تنزیہی دی وړ ګناه او هغه جایز دی خنه ده صرف یو مکروه تحریمی غټ ګناه وی دا قضا منځ د خلکو په مخ کې کول غټ ګناه ده څه شي ده خبره پی کنه غټ ګناه ده مکروه تحریمی ده ولی وې ځکه بخاری شریف حدیث کې راځي او د مسلم کې حضور فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین زما ټول امت به الله معاف کی خو هغه امت می الله نه معاف کی چې هغه په جهر او په ښکار ګناه کوي
پس کوي په جهر او په ښکاره ګناه کوي. نو چې کله تا نه لمونځ قضا شو بیا په جومات کې راګرځې نو دا ښکاره خلکو ته ګناه ښکاره کوي که نه ښکاره کوي؟ چې ګناه ښکاره کوي نو دا غټو ګناه ده، داسې به نه کوي. ښه په خبره باندې پېښ دا به نه کوي. مونځ چې د نه قضا شو نو ته بیا راګرځې چېرته ځان له پټ چې څوک دې ونه ویني، څوک دې چې ونی. ولې حدیث کې راځي هم دغه د بخاري او د مسلم روایت دی. حضور فرمایي د شپې دې ګناه وکړه الله در باندې پرده واچوله او سحر راځي خلکو ته ښکاره کوي د خدای بنده چې الله در باندې پرده واچوله بیا خپل ګناه چاته ښکاره کو ما نو مونځ به راګرځې یک کی یوازې ښه بلې درته ویم دا حضرات وایي حضرات و یره چې دغه یو مونځ دی وکړه دی اوس به کوي که نه دی خو شاګه چېرته زمونږ په دې علاقو کې کم د خدای په قهر ککړ خلک دي او مولیان دي نو خلک دوکه کوي. اوس د جمعې مونځ نه بعد به اذان هم کوي او اقامت به کوي او پنځه مونځونه به کوي او عزت او یو کال مونځونه یې څه شو. هغه دا څونه خطرناکه خبره ده. ګوره زمونږ فقهاو لیکلي دي صاحب د هندي عالمگیری والا لیکي که نه وی رجل یصلی فی رمضان لا غیر ويقول این خود بسیار است این خود بسیار است او یقول زیارت می آید لأن كل صلاة في رمضان تعدل 70 صلاة يكفر. علامہ د صاحب د هندي والا وی یو سړی صرف په رمضان کې مونځ کوي 11 میاشتې مونځ نه کوي. ولې دی وی ځکه په رمضان کې یو مونځ په څو دی په 80 دی نو خو زه بس دا به ټول کال برابر شي که نه. فرمایي په دې خبره دی کافر شو. څه شی شو؟ ښځه پې طلاقه ده. ښځه پې څه ده؟ نو کوم ملا دله چې وایي په دغه ملا دله هم ښځه څه ده؟ دا د سړي زامن نه دي. دا خبره پېښ خو مونږ دقه د نه سړي زامنو پسې روان یو چې څوک مونږ اخرت راله تباه کوي، څوک زمونږ اخرت هم تباه کوي دنیا هم تباه کوي او ښځې را باندې طلاق کوي. دقه مولیانو پسې مونږ روان نو دا زمونږ د فقهاو خبره ده چې کوم سړی په دې مونځ په دې نیت نور مونځونه نه کوي رمضان کې به کوم یو په 80 د ټول کاله به پوره شي دی کافر دی. ښځه پې څه شی شوه؟ ښځه ترې لاړه بس ښځه هم طلاقه شوه. ولې دا دین پورې خندا ده. دین پورې څه شی ده؟ خندا ده. منځونه به کې څنګه به راګرځې فقهاو لیکلي دي تا نه منځونه قضا شو هر چا نه قضا دي هر چا نه که تعداد یې درته معلوم وي خو ډېره ښه ده که تعداد یې نی معلوم یو ګمان به ولګې چېرې فرض که ما نه 500 مونځه قضا دي نو هر مونځ سره یو مونځ څه کوه راګرځوه. دا ګوره ما سره کتاب دی په لاس او تحتاوي مشهور کتاب دی دی وی خاتمه من لا يدري کمیت الفوائد یعمل باکبر رأیه. یو سړی ته د خپل منځونو تعداد نه دی معلوم چې څونه رانه قضا دي یعمل باکبر رأیه دی به خپل غالب ګمان باندې عمل کوي. یو اس یو اندازه به ولګي چې 400 دي 500 دي 600 دي. فإن لم يكن له رأي يقضي حتى يتيقن انه لم يبقى عليه شيء. کله د رأی هم نه وي دا مرده پته نشته چې 500 دي 600 دي 200 دي ګمان هم ناراضي نو دې قضا راګرځي حتی يتيقن تر دې چې د یقین راشي چې به زما موضوع څه شي شو ختم شو. دا طریقه ده خبره مت پیش نو دغه طریقه ده. نو دغه طریقه نشته چې په اویو کال موضوع دي په یو منځ کې الکه وي دا کم ځای کې دي کتابونو کې ویشتا کم کتاب کې لیکلي دي چې دا قضا عمر ده نو د دې کتاب نوم ورکړي د دې تاسو لګوي ما خیر دی او یو د دې کتاب نوم ورکړي صحیح ده. نو درته زه ترجمه کوم چې دې کې داشته کنهشته ښه خبره پیش دې سوې دا دې ته قاضي خان وي او دا زموږ د معتبره فتوا زموږ د مذهب معتبر ترینه فتوا ده ډېر فتاوا د فتوی یو معتبره کتاب دی. دی وی رجل یقضي صلاة عمره. ګوره زه ترجمه درته کوم رجل یقضي صلاة عمره مع انه لم يفته شيء منها. یو سړی د ټول عمر منځونه راګرځي ټول عمر منځونه څه کوي مع انه لم يفته شيء منها سره د دې نه چې یو منځم ته قضا نه دی یو منځم ته نه دی سوی مع انه لم يفت شيء منها یو منځم ته قضا نه دی او بیا هم دې قضایي منځونه کوي
قال بعضهم ځینو علما وی بانه یکره دا مکروه دي څه شي دي نه دی کی داسې وبعضهم بانه لا یکره ځینو وی مکروه نه دي خیر دی ولی لانه اخذ باحتیاط ځکه دا احتیاط باندې عمل دی هو الصحيح انه يجوز سیدا دا چې دا جایز دی خدای بیا فرمای وای ځکه د مازګر مون بعد به نه کی ځکه لانها نفل ظاهرا دا نفل دي دا څه دي نو نفل د فرض مقابله کې دي شي ها چې فرض نه قضا شي په فرض برابر ځکه په نفل به ګرځي دا نفل دي ښا وقد فعل كثير من السلف لشبهه ډیرو سلف وی دا کار کړی دی د شبهه د وجنه مطلب دا دی چې یو سړی د مستنه قضا نه دی خدای وی یره کې دي شي چرته کپڑے می پلیتی وي کې دي شي خشوع خضوع کې به فرقو کې دي شي او داس می سب نو راځه اس خیر دی مازګر سره د مازګر مونږ کوا سحر سره د سحر کوا ماسبخین سره د ماسبخین کوا احتیاطاً نو دا کار جایز دی دا څه دی دی عبارت کې د رمضان ذکرو دی کې د جمعې ذکر شته دا یو کال د منځونو ذکر شته دی کې خصم نشته نو د ځان خبرې لګیا دي ښا دا ټولې د ځان لګي دا کتاب دی دی کې مدک لیکلي دي دی کې دا شی نشته نو دغه نه بزان اوساتي ښا قزمري په دغه طریقه باندې چې دا نن سبا خلک دا اسلام کې نشته دا دوکه ده او که سړی دوی چې رمضان کې زه اویا منځونه کوم یو په اویا دي منځونه کوم نور بنه کوم ما درته ویلي فقهاوی دا کافر کی نو دا سخت ناروا ده کوم انسان چې دا کار کوي کوم مولا چې دا کار کوي کوم امی کوي دا بدعتي دي دا مولا پسې منظم مکروه دی ښا ته پسې بجبم نه کې خبره پیش ځینې خلک ضد نیولي پخوا ډېرو کلونو شو یو ځل ما بیان کړو یو زدي کس راغی د زدي کس علاج نه زه به درته قرآن وښیم حدیث به وښیم فقه کتابونه به درته وښیم چې یو سړی نه مني حضور علیه السلام ابو جهل د سپوږمۍ دوه ټوکړې که ټوکړې نه ټولې معجزې ورته وښلې خو ایمان ولې ضدي و عنادي و نو یو سړی ما ته ووایي یاره ما بیان وکړو په قزمرۍ باندې د ډېر وخت شو راته ووایي یاره چې زه به شل ځل جهنم ته ځم بیا هم کومه نو ما ورته خدای دې بوځه چې جهنم د ډېر خوښ دی نو خبره پیش مونږ خو دې را بچ کوو مونږ کوشش کوو چې جهنم ته مسلمان لاړ نه شي زمونږ دا ذمه داري ده چې مسلمان د جهنم په لار روان مونږ به څه کوو انشاءالله را منې کوو به خپل کوشش به کوو خو چې تا اوس د خره لکې دې نیولې د خرې در باندې اثر نه کینو ځه زما در باندې نو محترمو په اسلام کې دا شی نشته چې مونځ نه قضا دي ګوره ما درته ویلي په توبې سره مونځونه نه معاف کېږي بس تا نن نه شروع کا د ماسپخین مونځ سره ماسپخین مونځ کوه مازدیګر سره مخکې هم کولی شي وروسته هم کولی شي درې ټیمه کې مونځ نه کېږي نور راختو په ټیم کې نور پرېوتو په ټیم کې او چې نور کله په منځ اسمان شي زوال په ټیم کې د دې دریو ټیمو نه علاوه قضا مونځ هر ټیم کېږي مخکې وروسته سحر ماښام ګډوډ هر مونځ کېږي نو تاسو داسې کوشش کوئ چې یو مونځ انشاءالله مونږ زندګۍ کې یو مونځ سره راګرځو وخت به راشي الله به زموږ غاړه څه کړي خلاصه کړي نور دغه طریقه باندې اسلام کې نشته الله دې موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي او په سیده لار دې الله مو روان کړي د بدعات او رسومات او د غلط لار نه دې الله مو محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين